ځاځیاریوب سیلانیانو ته د تفریح غوره ځای. دغه د طبیعي ښکلا لرونکو پراخه سیمه ده چې ګڼو ځنګلونو، دنګو نښترونو، سړو چینو او یخې هوا یې زیات خلک ځان ته جذب کړي دي. اریوب ته د هیواد له ګوټ ګوټ راغلي سیلانیان خوښ دي چې سږنی اختر یې د امن په فضا کې تیریږي او د خپلو کورنیو او ملګرو سره د تفریح په موخه د هیواد له طبیعي لرونکو سیمو څخه لیدنه کوي. اوس وضعیت چې ده بیخي عادي ده او د خلکو بریبار بیخي دې خواته بیخي زیاته د ډېرو لرې لرې ولایتونه خلک دې ته سفر راکوي او د سیل دپاره راځي. چې له خلکو اورېدلي او څومره چې په کیسو کې اورېدلي او چې ښایست لري، طبیعي ښایست لري او څومره چې موږ تصور کوو له هغې نه زیات ښکلی ده. یعنې یقیني چې زما خو لومړی ځل و چې زه دلته راغلم. اوس هم لاره کې ستونزې شته، جای لاره خرابه سوې ده، د جنګو په حالاتو کې خرابه سوې ده، په مینو لزو سوې ده، بېرته جوړه سوې نه ده، خدمت نه ده سوی. د ځاځیاریوب اوسیدونکي له مرکز ګردې سره د ځاځیاریوب نښلوونکي سړک د پاتې برخې اساسي رغونه جدي بولي او ټینګار کوي چې د سیلانیانو لپاره د اسانتیاوې په پام کې ونیول شي چې په دې سره به ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. که دې کې موږ حد اقل 10 کسان 15 کسان حساب دلته ډېر زیات کسان راځي، نو که دلته مناسبه ټولنه د شپې لپاره ځایونه جوړ شي نو دا به د دې سیمې د خلکو لپاره یو اقتصادي سرچینه پیدا شي چې دغلته یو څه کار وکړي، یو څه سړکونه، یو څه اشغالکاري وکړي، یو څه چمنونه او ګلان او دا چې دا د منطقې د ښکلا نور هم څو چنده شي. هسې هم دا طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري، ډېر لرې لرې ځینې خلک ورته راځي، تقریبا ننګرهار نه، د کابل نه، د خوست نه، دا زیات چې موږ خلک ولیدل ډېره لرې لرې ځایونه راغلي دي. د پکتیا ولایتي ادارې تېره اونۍ ویلي وو چې ځاځیاریوب د سړک اساسي رغولو او په ملي پارک د بدلولو لپاره کاري طرحه تر کار لاندې ده، خو په خبره یې چې چارې یې ټکنۍ روانې دي.